په لاندې او دایره کې دا یوه دایره ښیي چې مرکز او دی. د اس ای قطع خط یو قطر دی، دا د قطع خط نښه ده. نو معنا دا چې دې ځای نه تر دې ځای پورې دغه قطع خط چې دی اس ای دا د دې دایرې قطر دی. موږ ته وایي چې د آی اس ای زاویې پراخوالی څومره دی. آی اس ای دا یوه زاویه ښیي، د دې پراخوالی پکار دی آی اس ای. نو تاسو ویډیو ودروئ او د دې پیدا کولو کوښښ وکړئ. نو دې پوښتنې حل کولو دپاره څو طریقې دي، او یوه طریقه چې زما ذهن ته راځي هغه دا چې دلته موږ سره یو زیات شمېر مثلثونه دي، او موږ کولی شو چې د دې مثلثونو د داخلي زاویو مجموع څخه یو څه معلومات لاسته راوړو. د بېلګې په ډول که چیرې موږ دې مثلث ته راشو، دې مثلث کې دلته موږ ګورو چې یوه زاویه یې راکړل شوې ده، او که چیرې موږ دغه بله زاویه دا یوه زاویه هم پکې لاسته راوړو اس آی ای زاویه، نو موږ بیا کولی شو دواړه زاویو د مجموعې څخه بیا دغه درېیمه زاویه هم لاسته راوړو. او دا زاویه موږ څنګه لاسته راوړو؟ موږ پوهېږو چې دا زاویه له دې یو شپېته زاویې سره چې یو ځای شي دا یوه مکمله زاویه دې نه جوړېږي. نو دا دواړه مکمله زاویې دي، معنا د دواړو مجموعه یو سل اتیا دی، او یا داسې ویلی شو چې دغه اس آی زاویه مساوي کېږي یو سل اتیا منفي یو شپېته. نو یو سل اتیاونه چې یو شپېته منفي کو دا به شي شپېته چې کم شي یو سلو شل، یو چې بل ترې کم شي یو سلو نولس. نو د اس آی زاویه شوه یو سلو نولس درجې. اوس راځو دا زاویه چې لاسته راوړو، موږ پوهېږو چې دا نامعلومه زاویه جمع یو سلو نولس جمع یو سلو جمع اوویشت دا ټول مساوي کېږي یو سلو اتیاو سره، او یا داسې ویلی شو چې یو سلو اتیا منفي یو سلو نولس منفي اوویشت دا مساوي کېږي د دغه اس آی څه شی آی اس ای زاویې سره. نو وبه لیکو چې دا مساوي کېږي یو سلو اتیاو نه چې یو سلو نولس لاړ شي دا پاتې کېږي یو شپېته، یو شپېتو نه چې اوویشت لاړ شي دا پاتې کېږي څلور دېرش. نو د اس آی اس ای زاویې پراخوالی څومره شو؟ څلور دېرش درجې. دې ته لیکو څلور دېرش درجې. او لکه مونږ چې ویلې دې دپاره څو طریقې شته دي، نو زه راځم دا هر څه بېرته په شا کړمه او وبه ګورو چې دا په بله کومه طریقه باندې لاسته راوړلی شو. نو مونږ سره به پاتې شي آی اس ای زاویه نامعلومه ده. نو د دې د لاسته راوړلو بل طریقه به دا وي چې دلته مونږ سره محیطي زاویې دي، او مونږ پوهېږو چې کله یوه محیطي زاویه د یوې دایرې قطر قطع کړي نو هغه زاویه به څو وي؟ 90 درجې به وي. نو دلته دا زاویه چې ده دا 90 درجې ده، قایمه زاویه ده. نو اوس مونږ دغه معلومات کولی شو چې دې زاویې د لاسته راوړلو لپاره وکاروو. په دې مثلث کې که چیرې موږ وګورو نو دا 90 درجې ده، نو د دې مثلث داخلي زاویو مجموعه دا زاویه جمع 90 درجې جمع یو شپېته دا ټول مساوي کېږي یو سل اتیا سره، او یا داسې ویلی شو چې دا زاویه چې ده دا زاویه دا مساوي کېږي یو سلو اتیا منفي 90 منفي یو شپېتو سره، دا به مساوي شي یو سلو اتیاونه چې 90 لاړ شي دا پاتې کېږي 90 نه چې بیا یو شپېته لاړ شي پاتې کېږي 29 درجې. نو دا زاویه چې دلته پاتې شوه دا څو ده؟ دا شوه 29 درجې. دې ته دې ځای کې به ولیکو 29 درجې، یا به یې ورته دننه ولیکو دې ځای کې 29 درجې. او اوس راځو که چیرې دغه لوی مثلث وګورو دا یو، او په دې کې دا ټوله دغه زاویه دا غټه زاویه دا راواخلو. دې زاویه پیدا کول لپاره مونږ څه چل کوو؟ مونږ به دا ټوله زاویه پیدا کوو، بیا به له هغې څخه 29 منفي کوو، نو بیا به مونږ ته دغه د آی اس ای زاویه په لاس راځي. نو اوس دلته دا لویه زاویه دا جمع 90 درجې جمع 29 درجې دا به مساوي شي یو سلو اتیاو سره، او یا ویلی شو چې دا زاویه دا مساوي کېږي یو سلو اتیا منفي 90 منفي څو؟ منفي 29، ځکه دا ټولې د ال اس ای مثلث داخلي زاویې دي. دا به مساوي شي 90 دلته پاتې کېږي 90 نه چې 29 لاړ شي دا پاتې کېږي 63 درجې. نو دا زاویه 63 درجې شوه، دا کوچنۍ زاویه 9 شوه. نو آی اس ای زاویه چې ده دا به مساوي شي 63 منفي 9. نو دلته لیکو چې 63 منفي
9 دا به مساوي شي 3 شپېتونه چې 9 لاړ شي 4 پاتې کېږي نو دا شو 4 درجې. نو دا دوهمه طریقه چې موږ کومه وکاروله دا لږه سخته وه خو دا دې پورې اړه لري چې تاسو ته کومه طریقه او یا کوم معلومات زر ذهن ته راځي او په هغې باندې کار کوئ. هغه لومړی طریقه چې موږ کار کړې وه هغه لږه اسانه ښکارېده خو په دې دویمه طریقه کې لږ تر لږه موږ دغه د محیطي دایرو مفهوم پکې وکارول او هغې څخه مو ګټه واخیستله پکې. او دا مونږ چې دی په مخکینیو ویډیوګانو کې په ثبوت رسولې وه چې محیطي زاویه چې ده د دې پراخوالی د هغه قوس له نیمایي سره مساوي دی چې د دې زاویې په واسطه باندې قطع کېږي. دلته دې چې کوم قوس قطع کړی و هغې پراخوالی څومره و 180 درجې و نو ځکه دلته مونږ وویلې چې دا 90 درجې راځي 90 د 180 نیمایي دی. او دلته پام وکړئ چې دا محیطي زاویه هم دغه یو قوس قطع کوي چې د دې قوس پراخوالی خپله څو دی 180 درجې یا نیمایي دوران دی.